ډاکټر صاحب ټوخ مې کېږي، ډېر بد ټوخ مې کېږي. دې مې وګوره. تبه دې سر ته ختلې ده، فشار دې هم دی، څو ورځې بعد زړه هم درېږي. ښه زه خو سمدم سړی یم، تا بیا که ډېر ورځي نه کړه ورښولې. دغه کوې ښه زه به دوا در ولیکم. واخه دا پرچې واچه، دا دوا زما په میډیکل کې نشته، واچه د بازاره سې راواخه. ښه اسانه ده. حال دې څو ورځې بعد مړ کېږي، زړه دې درېږي. د خدا په دغه شوه چې ساه یې وخته. چې د ډاکټر زوی مړي چیش راولیکله. ای ځوانه چیش راوړې؟ غزله مزله مې نه کوله. غزله ته دا وګوره، دا ډاکټر چیش راولیکله، ډېره ګرانه دوا خو بیا نه یې رالیکلې. یاره نه په پوهېږم، زه پرچې نه شم وروره جانه. ته د ولې سړی بازار ته راوتلی نشي که راولې بس پرچې دا قلم دې بیا ولې دلته ایښی؟ یاره دا قلم ته د سره کښېنه خپل دې کړه. زما نه دی زده، نو خو راته ووایه تا قلم دلته ایښی. یو دوه تورې تعلیم به دې کړو، بس یې سره روان یې، که تورې زیم که دې عینکې ولګولې بس یو درته ولاړ، کال ته ځې بل درته ولاړ. زه نه شم وایي مه کوه یار، دونه خوش که نوم سړی نه کوي. نو تعلیم خو ما هم نه دی کړی، تا هم نه دی کړی. بهې نو ما ته معلومه ده چې ما نه دی کړی، که ما دا قلم په جیب کې کښېږدي بس وګوره بیا نو یو اړ یې راته ولاړ، دا پرچې راته ووایه. سړی د شوق دپاره په جیب کښېږدی نه شي. ورته خپل کار کوه، ته بل چا ته ورته ووایه نو په ډاکټر به دې کتل چې ما سره روان یې. ډېره بد اخلاقي دي ورته. دا د ښار خلک دونه بد اخلاقه او نه دي. ته ستا دا پرېږده یار. No, 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 no.